ټول هغه ګازونه چې په طبیعت کې شتون لري حقیقي ګازونه دي. هیڅ حقیقي ګاز ایډیال ګاز نه دی، مګر په ځینو شرایطو کې حقیقي ګازونه لکه د ایډیال ګازونو په څیر چلند کوي. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو سلام. د کانکور دا درس مو ګازونو او د بیل قانون ته ځانګړی کړی دی. راځئ چې په پیل کې د حقیقي ګازونو او ایډیال ګازونو په اړه چمتو شوي معلومات په ګډه وګورو. حقیقي ګازونه ټول هغه ګازونه چې په نړۍ کې شتون لري حقیقي ګازونه دي چې موږ ورڅخه په ورځني ژوند کې ګټه اخلو. د بیلګې په توګه حقیقي ګازونه له اکسیجن، هایدروجن، کاربن ډای اکساید، هلیوم او نورو څخه عبارت دي. ایډیال ګازونه زموږ په ورځني ژوند کې شتون نه لري، ولې ځینې حقیقي ګازونه د ځانګړو شرایطو لاندې د ایډیال ګازونو په څیر چلند کوي. د بیلګې په توګه په ټاکلو شرایطو کې ځینې ګازونه لکه اکسیجن، نایتروجن، هایدروجن او هلیوم کولی شي د ایډیال ګازونو په څیر چلند وکړي. ایډیال ګاز څه شی دی؟ په دې موضوع د ښه پوهېدلو لپاره د هایدروجن ګاز ته پاملرنه وکړئ. پوهیږو چې هایدروجن یو حقیقي ګاز دی. که چیرې وغواړو چې دا ګاز لکه د ایډیال ګاز په څیر چلند وکړي، باید ځانګړي شرایط تغییر کړو. د بیلګې په توګه که چیرې د هایدروجن ګاز فشار راټیټ کړو، نو د دې ګاز مالیکولونه به له یو بل څخه زیات واټن ونیسي. دویمه بیلګه، که چیرې تودوخه لوړه کړو، نو مالیکولونه په زیاتې انرژۍ سره حرکت کوي او ترمنځي واټن زیاتیږي. په پایله کې په هغو شرایطو کې چې فشار ټیټ او تودوخه لوړه وي، نو د ګاز مالیکولونه تر ممکن حده پورې له یو بل څخه لرې کیږي. په داسې حالاتو کې کولی شو ووایو چې د هایدروجن په څیر حقیقي ګاز له ځان څخه د ایډیال ګازونو په څیر چلند ښیي. د حقیقي او ایډیال ګازونو ترمنځ توپیر. حقیقي ګازونه: په حقیقي ګازونو کې د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې او دافعې قوې شتون لري. په ایډیال ګازونو کې د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې او دافعې قوې شتون نه لري. حقیقي ګازونه د مشخص حجم لرونکي وي، ایډیال ګازونه مشخص حجم نه لري. په حقیقي ګازونو کې چې کله مالیکولونه له یو بل سره ټکر کوي، نو انرژي ازادیږي. په ایډیال ګازونو کې چې کله مالیکولونه له یو بل سره ټکر کوي، نو انرژي نه ازادیږي. ګرانو زده کوونکو، دا چې ګازونه په ناڅاپي توګه منبسط کیږي او خپل اړوند لوښي ډکوي، نو په عمومي توګه د ګازونو حجم د هغوی د اړوند لوښي د حجم معادل دی. اوس هم د حجم، فشار او د ګازي مادې د مقدار او د ګازونو د تودوخې په اړه چمتو شوي معلومات په ګډه ګورو. حجم د فضا له هغې اندازې څخه عبارت دی چې یو جسم یې اشغالوي. د اس آی په سیستم کې د حجم واحد متر مکعب دی او په عمومي توګه د حجم د واحد په توګه ډي سي متر مکعب غوره کیږي، چې یو ډي سي متر مکعب حجم د 1 لیتر په نوم یادیږي. فشار د سطحې په یو واحد مساحت باندې وارده شوی قوه له فشار څخه عبارت دی، یعنی P مساوي F پر S. د MKS په سیستم کې د فشار واحد پاسکال، په CGS سیستم کې باري او په FPS سیستم کې پاوند تقسیم پر انچ مربع دی. هغه فشار چې له هوا څخه پر موږ واردېږي یو اتموسفیر منل شوی دی، چې مساوي دی له 14.9 پاوند پر انچ مربع سره، چې د پسی په نوم هم یادیږي. په کیمیا کې د فشار واحد اتموسفیر او ملي متر ستون سیماب دی، چې یو پیسي مساوي دی له 980 ملي متر ستون سیمابو سره. د ګازي مادې مقدار. په عمومي توګه د مادې مقدار په مول سره اندازه او د ان په توري سره ښودل کیږي. د مادې د مولونو مقدار کېدلی شي چې پر مالیکولي کتلې د مطلوبې مادې د ګرامونو له تقسیم څخه په لاس راشي. د ګازونو تودوخه. په عمومي توګه د ګازونو تودوخه په کالوین سره اندازه کیږي، چې 0 کالوین د مطلقه تودوخې په نوم هم یادیږي. د که مساوي سانتیګریډ جمع 293 معادلې په واسطه کولی شو چې د سانتیګریډ درجه په کالوین تبدیل کړو. د رابرټ بایل او ادا ماریوټ په نومونو دوو پوهانو له یو بل څخه په جلا توګه د حجم او فشار ترمنځ اړیکه په ثابته تودوخه کې مطالعه کړه او ویې موندله چې د ګاز حجم د ګاز له فشار سره معکوس اړیکه لري. د ګازونو فزیکي چلند د 4 عواملو په واسطه بیانېږي، چې له فشار، حجم، تودوخې
او د مالیکولونو له مقدار څخه عبارت دي. په دې ګرافیکي کلیپ کې موږ د بایل په قانون غږیږو چې د فشار او حجم ترمنځ اړیکه توضیح کوي. د بایل قانون په 1422 میلادي کال د پیژندل شوي پو رابرټ بایل لخوا وړاندې شو. دا قانون په ثابته تودوخه کې د غازونو چلند توضیح کوي. نوموړي په خپل ازمایښت کې له یو جې ډوله لولې څخه کار واخیست چې یو سر یې تړلی او بل سر یې خلاص و. بایل په لوله کې یوه اندازه سیماب واچول او د بند شوي غاز حجم یې اندازه کړ. د نورو سیمابو په زیاتولو سره هغه ولیدل چې د غاز د حجم په کمیدو سره د سیمابو ارتفاع او په پایله کې فشار لوړیږي. بایل د خپلو معلوماتو په تحلیل سره وموندله چې فشار او حجم معکوسه اړیکه لري چې کېدلی شي د پی وی مساوي کانستانت د فورمول په واسطه یې وښیو. یعنې د فشار او حجم د ضرب حاصل له یو ثابت مقدار سره برابر دی. که چیرې یو غاز په دوو مختلفو حالتونو کې وڅېړو نو ذکر شوې اړیکه په دې شکل لیکل کیږي: پی یو ضرب وی یو مساوي پی دوه ضرب وی دوه. له دې فورمول څخه کېدلی شي دا پایله ترلاسه کړو چې په ټاکلو شرایطو کې د فشار زیاتېدل د حجم د کمیدو سبب ګرځي او برعکس د حجم زیاتېدل د فشار د کمیدو باعث کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس هم راځئ چې د بایل د قانون په اړه په یوه بیلګه باندې کار وکړو. مثال: یو ایډیال غاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کې په داسې ډول قرار لري چې په 625 ملي متر ستون د سیماب فشار کې حجم 240 ملي لیتره دی. که چیرې فشار 815 ملي متر ستون د سیماب ته تغییر وکړي نو حجم محاسبه کړئ. حل دا چې د بایل د قانون مطابق پی یو ضرب وی یو مساوي کا او پی دوه ضرب وی دوه مساوي کا دی، نو لیکلی شو چې پی یو ضرب وی یو مساوي پی دوه ضرب وی دوه. اوس که دغه رابطې شکل ته تغییر ورکو نو لاسته به راشي چې وی یو پر وی دوه مساوي پی دوه پر پی یو. له دغې رابطې څخه د وی دوه لپاره داسې فرمول لیکلی شو چې وی دوه مساوي وی یو ضرب پی یو پر پی دوه. که د وی دوه لپاره په لاسته راغلي فورمول کې قیمتونه وضع کړو نو د غاز حجم به 108 ملي لیتر په لاس راشي. ښه نو اوس هم راځئ چې د همدې موضوع اړوند څو کانکوري پوښتنې ځواب کړو. اوله پوښتنه: کومه ټاکنه د بایل د قانون ښکارندویي کوي؟ 1. پی یو جمع وی یو مساوي ثابت. 2. پی یو منفي وی یو مساوي ثابت. 3. پی یو ضرب وی یو مساوي ثابت. 4. پی یو پر وی یو مساوي ثابت. تشریح: د بایل قانون بیانوي چې د فشار او حجم د ضرب حاصل له یو ثابت مقدار سره برابر دی. دویمه پوښتنه: که په ثابته تودوخه کې د یو غاز فشار زیات شي نو حجم به یې په څه ډول تغییر وکړي؟ 1. زیاتوالی مومي. 2. کموالی مومي. 3. ثابت پاتې کیږي. 4. لومړی کموالی او وروسته زیاتوالی مومي. تشریح: د بایل د قانون مطابق فشار او حجم معکوسه اړیکه لري. د فشار په زیاتوالي سره حجم کمیږي. دریمه پوښتنه: لاندې کومه ځانګړنه د ایډیال غازونو اړوند ده؟ 1. مالیکولونه یې د جاذبې او دافعې قواو لرونکي دي. 2. مالیکولونه یې مشخص حجم نه لري. 3. د بایل له قانون څخه پیروي نه کوي. 4. د مالیکولونو د ټکر پر مهال یې انرژي ازادیږي. تشریح: په ایډیال غازونو کې د مالیکولونو ترمنځ د جاذبې او دافعې قواوې شتون نه لري، ځکه نو دا غازونه مشخص حجم هم نه لري. څلورمه پوښتنه: که چیرې د یو غاز حجم 2 برابره شي نو په ثابته تودوخه کې فشار څه ډول تغییر کوي؟ 1. فشار یې نیمایي کیږي. 2. فشار یې 2 برابره کیږي. 3. فشار یې پرته له تغییره پاتې کیږي. 4. فشار یې 4 برابره کیږي.
تشریح: د بایل د قانون مطابق د فشار او حجم ترمنځ د معکوسې اړیکې پر اساس د حجم په 2 برابره کېدو سره فشار نیمایي کیږي. قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې تر دې دمه به راسره ستړي شوي نه وئ. زموږ د کیمیا د کانکور خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.